تاسو د دې ګرمۍ د لاسه کومه ګرمي را یاده کوي د جهنم د آخرت ګرمي را یاده کوي سلفو کې د بعضو نه دا خبره نقل ده د دین مشران چې کوم تیر شوي چې یو پیر لامبل او د اوبه را کوړه کړه اوبه ډېرې ګرمې لکه څنګه ګرمۍ په موسم کې اوبه ډېرې ګرمې کله سړی سیزي نو چې راووتو او ویې لامبل نو په سترګو کې اوښکې ملګرو یا خپلوانو ته تپوس کو چې څه وجه ده څه تکلیف دی څه درد دی څه بیماري ده نو هغه دغه آیت تلاوت کو وي دا مې ذهن ته راغی یصب من فوق رؤوسهم الحمیم الله وی د جهنمیانو په سر باندې به خوب کېدلي اوبه اړولی کېږي دلته چې ما دا اوبه کله په ځان واړولې هغه ګرمې وي دومره ګرمې نه وي خو ګرمې وي او ما ته څه نه څه تکلیف راورسېدو سوچ مې دغې ته لاړ چې جهنمیان به په هغه ورځ څه کوي چې کله پې دا خوب کېدلي اوبه د برې نه راوړولی شي دا هغه دینداره خلک دي چې د هرې خبرې سره سوچ کوي ګرمي ده نو د آخرت طرف ته سوچ لاړ د تبوک غزا د دې د سیرت که تاسو واورېدو نو ډېر ناشنا سیرت دی ډېره سخته په مؤمنانو باندې راغلې وه د تبوک په دې غزا کې ډېر منافقان هغه پاتې شوي وو په مدینه کې او بعض وتلي وو هغوی هم د څه چل ول دپاره دی دا کم چې پاتې شوي وو دوی د نورو ته مؤمنانو ته څه وي وقالوا لا تنفروا في الحر او دوی به منافقان خو بخپله دینداري نه کوله و نور یې منع کول وی دوی الله وی دوی د مؤمنانو ته وایي چې لیوني یې په دې ګرمۍ کې ځئ تبوک ته څومره لرې دی او موسم د ګرمۍ دی او ټولې شړې دي او سورلۍ کمې دي او غربت دی تاسو لیوني یې چې په دې ګرمۍ کې ځئ جواب الله ورکړی دی قل نار جهنم اشد حرا اے پیغمبر دوی ته ووایه چې د جهنم هغه اور ګوره د دې نه هم زیات ګرم دی یو سړی وایي زه د ماسپښینې لمونځ نه کوم ولې ځکه چې ګرمي ده ده ته موږ دا وایو چې د هغه جهنم د ګرمۍ سره به څه کې د آخرت د ګرمۍ سره به څه کې لکه څنګه چې الله دلته د منافقانو له جواب ورکړی قل نار جهنم اشد حرا د جهنم اور خو ډېر سخت دی ډېر ګرم دی